دواړه زمکو ربا د اسمانونو ربا قربان قربان دې شما. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قضایي روژو اړوند فقهاو او علماو یو مسله دا لیکلې ده چې قضایي روژې مسلسل او پرله پسې نیول ضروري نه دي. مثلا لبد قسمت لبد مرغ سش کال د یو چا څخه 4 یا 5 روژې د رمضان المبارک وخوړسولې، بیا چې دی کله د اختر وروسته قضایي راوړي نو پرله پسې ضروري نه دي چې بس دا 5 پرله پسې ونیسي. پرله پسې او متصل هم نیولی سي او په وقفه جلا جلا هم نیولی سي. دواړه صورتونه درست دي. فقهاو د قضا او د کفارې د روژې د نیت اړوند هم خبره کړې ده. که چا غوښتل چې قضایي روژه راوګرځي، قضایي روژه ونیسي، نو تر صبح صادق مخکې نیت ضروري دی. یو څوک غواړي چې د خوړلې روژې قضا راوړي، د خوړلې روژې د قضا لپاره ضروري دا ده چې تر صبح صادق مخکې دی نیت وکړي. که چیرې تر صبح صادق وروسته نیت وکړي نو دغسې قضایي روژه نیول نه ده سي. دا روژه نفلي سول، قضایي روژه به بله ورځ نیسي. فقهاو لیکلي دي چې د کفارې د روژې حکم هم دغه دی. پر یو چا د کفارې روژه باندې د یمین کفاره ده، د قتل کفاره ده. مثلا پر یو چا باندې د کفارې روژې باندې د کفارې د روژې د نیولو دپاره هم تر صبح صادق مخکې نیت ضروري دی. د شپې څه نیت ضروري دی. که چیرې سهار سو بیا د نیت وکړي نو دا روژه د کفارې نه سول، دا نفلي سول. بله مسله چې فقهاو دلته راخیستې ده هغه د بېهوشۍ حکم دی. یو کس په روژه کې بېهوشه سو، بېسده سو، د ده د روژې څه حکم دی؟ فقهاو لیکلي دي که چیرې د رمضان المبارک په میاشت کې د ورځې یو سړی بېهوشه سو، دا بېهوشي دونه اوږده سول چې تر ورځې اضافه سول، 2 3 4 5 ورځې بېهوشه پروت، بېسده پروت په اسپتال کې، په شفاخانه کې، په روغتون کې. وایي دغه د بېهوشۍ د ورځې قضا نسته. په کومه ورځ چې دی بېهوشه سوی دی د دغه ورځې د روژې قضا یې نسته. د دې څه علاوه چې څومره ورځې دی بېهوشه و د هغو ټولو قضا به راوړي. لیکن په کومه ورځ چې دی بېهوشه سوی دی خاص د دغې ورځې قضا نسته، ځکه چې د دې ورځې روژه خو یې درسته سول. که چیرې په دغه ورځ هم د روژه نه وه، یا یې روژه وه لیکن ډاکټرانو په حلق کې دوا ور واچول، هغه دوا یې تر حلق و تر ستوني کښته سول، نو د دې ورځې قضایي نیول هم واجب. بله مسله فقهاو دا راخیستې ده که چیرې یو څوک د شپې بېهوشه سو، نن شپه بېهوشه سو، د راروانې ورځې قضایي واجب نه ده. نن شپه چې بېهوشه و بېسده سو، د ورپسې ورځې قضایي نه ده واجب. د دې څه اخوته چې هر څو ورځې دی بېهوشه و د ټولو ورځو قضایي راوړل واجب ده، ټولو ورځو. په کومه شپه چې دی بېسده کېږي د ده نیت دا نه و چې سبا به روژه نیسم. په کومه شپه چې دی بېسده کېږي د نیت کړی سبا روژه نه نیسم، یا خو یې د روژې نیت کړی لیکن سهار ډاکټرانو په حلقو په ستوني کې دوا ور واچول، دوا لاندې ولاړه نسته، نو د دې ورځې قضایي دې هم ونیسي. لیکن یو شخص که چیرې په ټول رمضان مبارک میاشت کې بېهوشه و، د رمضان المبارک ټوله میاشت دی بېهوشه و، د دې ټولې میاشتې قضایي راوړل پر ده لازم دي. دا فکر دې نه کوي چې زه خو نو د رمضان په میاشت کې بېهوشه و بېسده په اسپتال کې وم، روژې معاف سولې، داسې سوچ فکر غلط دی. بله مسله فقهاو د لیونتوب راخیستې ده. که چیرې د روژې په میاشت کې یو شخص لیونی سي، د روژې په اوله لیونی سو بیا تر اختره پورې، دا ټوله میاشت کامل مکمل میاشت د دی لیونی و،
وایي د دغه ټوله میاشتې قضایي پر ده باندې لازمه نه ده، ځکه چې دی اهل د روژې نه دی. لیکن که چیرې په دغه میاشت کې یوه ورځ دی جوړ سو، عقل یې ځای ته راغی، بس د هغې ورځې چې دی نو بیا روژې نیول شروع کړي، او هغه ورځې چې دی لیونی و مخکې چې خوړلې وې د هغو قضا به هم راوړي. لهذا که ټوله روژه دی لیونی و خو د ټولې روژې قضا نشته، لیکن که چیرې د روژې په یو حصه کې جوړ سو، را روانې ورځې چې دی جوړې هغه قضا به هم کوي، او کومې چې ځینې خوړل سوي مخکې د هغوی قضا به هم راوړي. د هغه مسائل دي چې فقهاو او علماو د روژې د قضا اړوند لیکلي دي، مشتست را نقل کړي. الله عز وجل دې د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد قربان قربان دې شمه د قدرتونو ربا، څوک شاهان کړي دي تا، څوک خواران کړي دي تا، څوک